کیمیا نن سبا چې موږ یې پیژنو د دقیقو قوانینو او محاسبو علم دی. خو آیا کله مو فکر کړی دی چې د هر څه له کومه ځایه راغل؟ د کیمیا کیسه له یوې داسې دنیا پیل کیږي چې له جادو، افسانو او پټو رازونو ډکه وه. او دا د یوې داسې سړی کیسه ده چې په هر څه یې شک وکړه او په همدې شک سره یې زموږ نورې د تل لپاره بدله کړه. تصور کو یو عصري لابراتوار، هر څه پاک، منظم او په خپل ځای دی. هر ازمایش په دقیق اندازو ترسره کیږي، پایلې یې ثبت کیږي او هر څه داسې قانونو توکي وي چې موږ یې ثابت ولای شو. دا هغه کیمیا ده چې موږ یې نن پیژنو، یوه داسې نره چې په ثبوت ولاړه دی، نه په اټک. خو راځئ لږ شاته لاړ شو، ډېر شاته، یوې داسې زمانې ته چې علم له جادو او افسانو سره ګډ و. نو سوال دا دی، موږ له هغه پټ او مرموز پیل څخه د نن روزې روشنا او منظم علم ته څنګه راورسېدو؟ خو د دې کیسې د پوهېدو لپاره راځو 19مې پیړۍ ته لاړ شو. هغه وخت کې کیمیا نه وه، بلکې یو بل څه و چې ورته یې کیمستري ویلی. نو دا کیمستري څه شی و؟ دا یو عجیب ترکیب و. یوه بھاگ یې هنر و، لکه د اترو جوړول، بله بھاگ یې فلسفه و، د ژوند د معنا په اړه غټ غټ سوالونه، او یوه غټه بھاگ یې خب جادو ته ورته و، یعنی د نورو فلزاتو په سرو زرو بدلولو هڅه. فکر کړئ، د مادې په اړه هیڅ یوه دقیقه نظریه نه وه. دوه غټې ډلې وي. یوه وایل هر څه له 4 شیانو جوړ دي: خاوره، هوا، اور او اوبه. بله ډله بیا په 3 اصولو باوري وه: مالګه، سلفر او پاره. خو تر ټولو مهمه خبره سوه، دا دواړه یوازې خبرې وي، هیڅ کوم ثبوت یا تجربه یې تر شا نه وه. د دې کیمیاګرانو کار هم ډیر پټ او مرموز و. خپلې نسخې به یې په داسې ژبه لیکلي چې بل څوک پرې پوه نشي، یعنی د علم شریکول نه و، بلکې پټول یې و. او هدف اکثره وخت هماغه یو هدف و: سره زر جوړول. خو په دې ټولې ګډوډۍ کې یو سړی راپیدا شو، یو داسې څوک چې ویل بس دی. هغه غواړل دا ټولې پخواني باورونه وننګوي، او د هغه نوم و رابرټ بویل. رابرټ بویل په 1929 کال کې په یوه ډېره شتمنه کورنۍ کې پیدا شو، او همدا شتمني ورته یو لوی نعمت شو چې هغه کولی شول چې له مالي اندېښنو پرته خپل ټول وخت او پام علمي تیرینو ته ورکړي. نو د بویل ذهن هنګه جوړ شو. څو شیانو ډېر اغېز پرې وکړ. لومړی اروپا ته یې سفر وکړو او د ګالیلیو په سره د نویو مفکرینو له کار سره آشنا شو. بیا یې د فرانسیس بیکن نظریه ولاستله چې ویل یو رښتینی علم باید په تجربو ولاړ وي، نه په کتابونو. او په آخره کې په اکسفورډ کې له نورو زیرکو خلکو سره یوځای شو، لکه رابرټ هوک، چې دا همکاري یې ډېرې ګټورې ثابتې شوې. نو بویل د نتیجې ته ورسېده چې یوازې فکر کول بس نه دی. هغه خواست د علم لپاره یو نوی قانون ولیکي، یو داسې کتاب چې هر څه له بنیاده بدل کړي. او په 1901 کې یې همدا کار وکړو. د شکمن کیمیا پوخ په نوم کتاب خپر کو. دا یو زرو کتاب نه و، دا د یو نوې علمي انقلاب پیلامه وه. د کتاب په اصل کې د پخواني کیمستري دوره پای ته ورسوله او د عصري کیمیا بنیاد یې کېښود. په دې کتاب کې تر ټولو غټه خبره د عنصر نوی تعریف و. بویل وویل عنصر هغه ساده ماده ده چې نور په ساده برخو نشي وشل کېدی. څومره ساده خبره، خو څومره انقلابي. په همدې یو تعریف سره یې د ارسطو 4 عناصر او د پاراسلسوس 3 اصول دواړه باطل کړو. خو د بویل طریقه ډیره ساده وه او په 3 برخو ویشل شوې وه. لومړی قانون: په هر څه شک کوئ، یوازې ځکه یو شی مه منئ چې پخوانیو خلکو ویلي. دوهم قانون: هر څه آزموئ، هر خبره باید په تجربو ثابته شي. او دریم قانون: هر څه شریک کوئ، خپلې موندنې په روښانه ژبه له نورو سره شریکې کړئ. بویل د مادې په اړه هم یو نوی تصور درلو. هغه ویل ټوله لونیا له ډېرو ورو ذرو څخه جوړه شوې ده چې شکلونه او اندازې یې سره فرق لري، لکه د لوبو د بلاکونو په څیر چې په مختلفو طریقو سره یوځای کیږي او مختلف شیان جوړوي. دا په حقیقت کې د عصري اټومي نظریې لومړنی بناوه. خو یوازې نظریې ورکول کافی نه و. بویل باید دا نوې طریقه په عمل کې هم وښودلای
او د دې لپاره یو ډیر هوښیار انتخاب وکړ: هوا. یو داسې شی چې څوک یې نه ویني خو هر ځای کې شته. نو د خپل ملګري رابرټ هوک په مرسته یو ماشین جوړ کړه، د هوا پمپ. د دې ماشین کار داوه چې له یو بوتل یا لوښي څخه هوا وباسي او ټشه یا خلا رامنځته کړي. په دې توګه بویل کولی شل چې د هوا په حور شی یو ناڅرګنده شی په دقیق ډول مطالعه کړي. او پیداله یې بیخي حیرانونکې وي. بویل ثابته کړه چې هوا هیڅ شی نه ده بلکې وزن لري او فشار راوړي. هغه وښودل چې هغه په ټشي کې نشي تلی، او تر ټولو مهمه یې ثابته کړه چې ژوندي موجودات او اور دواړه د پاتې کېدو لپاره هوا ته اړتیا لري. په دې توګه هوا له یوې افسانوي مفکورې څخه به یوې فزیکي مادې بدله شوه. او له دې ټولو تجربو څخه یو ډیر مهم قانون رامنځته شو. نن مو هغه ته د بویل قانون وایو. په ساده ټکو دا قانون وایي چې د یو غاز فشار او حجم یو له بل سره تړلي دي. کله چې یو زیاتیږي بل کمیږي. دا یوازې یو کشف نو، دا د فزیک لومړی قانون چې د ریاضي په یوې ساده او دقیقه معادلې سره بیان شو. نو لکه څنګه چې وینو د بویل کار یوازې د هوا په اړه نه و، دا تر دې ډیر لوی و. هغه په اصل کې د ټول علم لپاره یو نوی او کلک بنیاد کېښود. 1661 دا کال ډیر مهم دی ځکه ډېری تاریخ پوهان همدا کال د عصر کیمیا د زیغون کال ګڼي، او دا هر څه د یو سړی او د هیوه یو کتاب له برکته ممکن شول. نو د رابرټ بویل میراث څه دی؟ ډیر ساده دی. هغه پټوالی په خلاصون بدل کو، اټکلونی یې په تجربو بدل کو، او پخوانی کیمیايي یې په عصري کیمیا بدل کړه. په حقیقت کې هغه د عصري علمي طریقې بنیاد کېښود چې نن په ټولو علومو کې کارول کیږي. د بویل تر ټولو لوړ درس همدا دی: تل پوښتنه کوئ، تل ازمونه کوئ، او هیڅکله پر ون ډول باور مه کوئ. نو په پایه کې دا پوښتنه پاتې کیږي چې د نن روزي کوم داسې منیل شوی حقیقتونه شته چې یو نوی شکم کیمیاپوه ته په تمه دی چې راشي او یې ننګوي.